بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. زموږ نن په مایکروسافټ ایکسل کې پیج لیوټ تېره ورځ موږ ویلی او تر شیټ اپشنس پورې او ارنج چې دی موږ بوټ پروګرام کې هم ویلی یو مرور به پې وکړو. ګورئ انزرټ ته راځم او زه شپ اخلم او همدا ډول دا ډرا کوم. بیا کنټرول لیفټ کلیک سره د دې یو کاپي اخلم او بیا هم کنټرول لیفټ سره د دې بل کاپي اخلم. لکه 3 کاپیانې ما واخیستلې. دلته به ورته رنګونه هم بدل کړو. دې ته به دا رنګ ورکړم او دې ته به دا رنګ ورکړو. دې ته فرض که شین رنګ ورکوم. ګوري دا ما انتخاب که زه راځم دا زیړ ورته سلیکټ کوم او له هغې څخه وروسته پیج لیوټ ته راځم او ورته وایم چې دا برینګ فارورډ یوه خانه یې مخکې راوړه. ګوري دا یوه خانه مخکې راغی. که چېرته ورته ووایم چې داسې کار وکړه برینګ ټو فرنټ ټولونه به یې مخکې راوړي. که چېرته دلته ورته ووایم سینډ بیکورډ نو یو خانه به یې وروسته ویسي او که ورته ووایم سینډ ټو بیک مکمل به یې شاته کړي. سلیکشن پین باندې چې کلیک وکړم ګوري دغه کوم آبجیکټس چې موږ اخیستي دا ټول شو کوي. زه وایم ټول هیټ که نه ټول شو که نه یوازې دا دوم هیټ که او نور پرېږده نه بېرته ان شو که. لکه دلته داسې سلیکشن پین استفاده کولی شئ. او بله خبره هم موږ سره دلته خو ګریډ لاینز دی چې دا ګریډ لاینز شو کړي او شو نه کړي په دې خو موږ خبرې کړې وې. بل هم موږ سره ګروپ او روټیټ دی. ګورئ دغه یو انتخابوم روټیټ اپشن یې موږ ته ان کېږي. دا ګورئ مختلف روټیشن ورته ورکولی شي. صحیح ده. روټیټ رایټ 90 ډیګري روټیټ لیفټ 90 ډیګري دا مسایل دي. بله خبره هم دا ټول سلیکټ کوم دا آبجیکټس ټول سلیکټ کوم دا هم راخلم کنټرول سره دا هم سلیکټ کوم او دا هم سلیکټ کوم. اوس ګروپ هم موږ دا ان شو چې کلیک کوم ګروپ دا ټول اوس موږ سره یو آبجیکټ شو. رای به شو دلته ګروپ به ورته انتخاب کو. دا اوس موږ سره ټول څنګه شو یو آبجیکټ شو. او که بیرته د ګروپ نه وباسم ان ګروپ یې کړم نو دا موږ سره مختلف شو. نو دا هم هغه خبرې وې چې موږ تاسې ورډ پروګرام کې کړي وو. دا به ټول ورته بیرته ډیلیټ کو. زمونږ درس نن په فرمولاس کې ده او په فرمولا کې یا لومړی چې دی موږ سره فانکشن لایبرري دی. ګورئ یو خبره په یاد وساتئ چې په دغه ایکسل پروګرام کې موږ یو فانکشنز لرو فانکشنز او بل هم موږ فرمولاس لرو. د فانکشن او فرمولاس ترمنځ فرق څه شی دی؟ ګورئ موږ وایو functions is a block of codes صحیح ده that created by an engineer. دغه فانکشن چې دی دا بلاک آف کوډز دی مختلف کوډینګ شوی دی او یو فانکشن ترې جوړ شوی او دا کار انجینر کړی دی. موږ وایو چې فانکشن is a block of codes that created by an engineer for a special task. او دوم هم موږ سره ځکه یو مثال هم تاسو ته درکړم. ګورئ زه سعادت دلته لیکم فرض که دا سعادت دی ما سره ایکوال پریس کوم او سم لیکم. دا سم موږ سره خپل یو فانکشن دی چې جمع کول کوي. زه ورته دا رنج سلیکټوم او قوس بندوم انټر کوم. ګورئ جمع یې راته وویستله. نو دا یو فانکشن چې ما استعمال کړ. یعنې سم په نوم باندې فانکشن دی کوډینګ ورته شوی چې ته کله سم وهې تا ته جمع کول کوي. خو فرمولاس به څه ته وایي یا فورمول به په ایکسل کې څه ته ویل کېږي؟ موږ وایو فرمولاس یا فرمول is the combination of functions. دغه د فانکشنونو کمبینیشن په نتیجه کې چې دی is the combination of functions دغه د فانکشنونو کمبینیشن یا مجموعي ته چې دی به فرمولا ویل کېږي. is called formulas. ګورئ د دې اگزامپل داسې دی ښه فرض که زه ورته وایم چې ته داسې کار وکړه
اکول ورته لیکم او بیا ورته وایم چې دا راواخله او جمع که له دې سره او بیا منفي که دا ترېنه منفي که او بیا ضرب که په دې کې اوکې او بیا تقسیم که پر دې او بیا ورته انټر پریس کوم نتیجه ماته وباسي نو دا یو فرمولا و چې موږ استعمال کړو لکه مختلف فنکشن او مختلف کیلکولیشن موږ پکې واچول دوی موږ ته نتیجه وایستله لکه فرمولې چې دي موږ تاسې خپله جوړو او فنکشنز چې دی د انجینر په واسطه باندې جوړ شوی نو دا دوه خبرې په یاد وساتئ چې تاسې فنکشن هم باید وپېژنئ او فرمولا هم وپېژنئ نو دلته موږ ته فنکشنز لیبلري راکړې ده په دې کې ګورئ اټو سم پورې مربوط ځینې فنکشنې دي همدا ډول ریسنټلی یوز فنکشن دلته موږ شو کې ایوریج او هایپر لینک او کاونټ او مارکس او دا شی نه فاینانشل فنکشن چې دي فاینانشل مالی فنکشن ټول دلته دي دا ډیر زیات دي هر کټګوري خپل فنکشن لري لاجیکل فنکشن ګوري دلته دي موږ سره ایکس پورې مربوط فنکشن موږ سره دلته دي او ډیټ ان ټایم پورې فنکشن دلته دي لوک اپ ان ریفرنس ګوري د فنکشن دي مد پورې مربوط فنکشن دا دي او مور فنکشنز لایبرری ده نو انجینرینګ مختلف فنکشن دي نو موږ به په دې کې به یوازې مهم فنکشنز ویل کېږو ځکه هر یو بخش کې خو دا ټول فنکشن ویل دا په 6 میاشتو کې نه کېږي دا ډېر زیات دي نو تاسې به هغه خپل ضرورت ته لیدلی فنکشن په ایکسل کې زده کوئ ټول یې نه زده کېږي ډېر مشکله خبره ده نن برای شو په دغه ډیفاین نیمز باندې کار وکړو انشاءالله په آخره کې به فنکشنو باندې مسلسل شکل باندې کار کوو اوس راځو ډیفاین نیم موږ ته څه کار کوي زه دلته راځم او نیم لیکم همدا ډول جاب لیکم او بیا ورته سیلري لیکم صحیح ده خان به ورته ولیکو او احمد به ورته ولیکو خالد به ورته ولیکو امیر به ورته ولیکو زمان به ورته ولیکو نجیب به ورته ولیکو فرض که دا موږ سره کسان شو او دا یو موږ سره ګارډ دی دا بل موږ سره منیجر دی او بل موږ سره ټیچر دی او بل موږ سره ډاکټر دی انجینر دی او ډاکټر دی ګارډ سیلري 100,000 افغانۍ ده منیجر سیلري 40,000 ده او ټیچر سیلري فرض که 10,000 ده ډاکټر سیلري فرض که 50,000 ده انجینر هم موږ سره 50,000 ده او ډاکټر هم بیا موږ سره 40,000 ده اوس به دا ټول سلیکټ کړم او بیا به راشم هوم ته او هماغه زړه خبره ده آل بارډر به ورته ورکو دا به ورته انتخاب کړم او سنټر او میډل ته به یې کړم او بیا به ورته دا انتخاب کړو دا به هم ورته سنټر او میډل ته کړم اوس زه راځم فرمولاز ته او ډیفاین نیم ته ګورې ډیفاین نیم څخه هدف څه شی دی ښه ډیفاین نیم زه دغه سیلري ټول سلیکوم او دې ته یو نوم ورکوم ډیفاین نیم څه شی نوم ورته ورکوي ورته وایم دا ټوټل سیلري نوم ورته ورکوم ټوټل فرض کړه سیلري او اوکې کوم دغه زما ټوټل سیلري ده کله ضرورت پیدا کېږي یا بل شیټ کې یا په هماغه شیټ کې چې زه هغه ټوټل سیلري سم جمع باید وباسم فرض کړه زه اوس بل شیټ ته راغلم او دلته غواړم هغه خپل د سیلري جمع وګورم دلته سم اول سم ورته لیکم قوس شروع کوم له دې څخه وروسته ورته لیکم چې شی ټوټل سیلري ګورې ټوټل سیلري ما سره دلته راغی ځکه نیم ما ورته ډیفاین کړی دې باندې ډبل کلیک کوم قوس بندوم انټر کوم هماغه سیلري ګوره ما سره سم په دې ځای کې وایستلو یعنې دې نه زه اوس خلاص شوم چې زه دلته راشم ودرېږم او بیا ورته ولیکم چې equal sum او بیا د هغې څخه وروسته د ارینج ورته سلیکټ کړم او بیا نتیجه راته وباسي نه فقط ډیفاین نیم مې ورته کوو هر ځای کې مې چې خوښه وي نو بیا زه کولی شم د نوم په واسطه د سیلري ځان ته جمع کړم نیم ډیفاین نیم څخه وروسته همدا ډول ګورئ زه راځم فرض که بونس ورته انتخاب ولیکم بونس
فرض کړه ځینې کسانو ته موږ بونس هم ورکړي، ځینو ته مو 300 ځینو ته 500 همدا ډول زر به ورته ولیکو، همدا ډول 800 900 1500 دا بونس یې موږ ورکړي. دا هم ورته انتخابوم او بیا راځم بارډر ورته ورکوم. اوس داسې کار کوم دې ته خو ما نوم ورکړی ټوټل سیلري، دا سلیکټ کوم او بیا راځم فارمولا ته او دې ته نوم ورکوم. فرض کړه بونس نوم تیار رشته اوکې کوم. اوس دلته زما په کار دی چې دغه بونس او ټوټل او دا سیلري ټوټل به جمع شي. زه ایکول ورته لیکم، سم لیکم، قوس شروع کوم او بیا ورته دلته لیکم هماغه ټوټل سیلري. صحیح ده؟ او ډبل کلیک کوم، له هغې څخه وروسته بیک عمل لیکم او بیا ورته لیکم چې بونس هم راته اوس راواخله. دا ډبل کلیک کوم چې بونس هم راته واخلي او قوس بندوم، انټر کوم. دغه د بونس ټوټل او سیلري ټوټل مکمل دلته ماته جمع کړ. خو که چېرته زه اوس دلته راشم که نه تر دې ځایه پورې زه سلیکشن واخلم او هم ته راشم او دې ته بارډرس ورکړم، زه ځینې نور کسان هم پکې اضافه کړم. فرض کړه جمیل ورکې اضافه کوم، نبیل پکې اضافه کوم او همدا ډول بصیر پکې ور اضافه کوم او دې ته لیکم چې دام ډاکټر دی، دام ډاکټر دی او دا انجینر ده. او راځم د دې ماشونه هم ورته لیکم. فرض کړه د دې 50 د دې 70,000 ده او د دې فرض کړه 12,000 ده او همدا ډول راځم د دې بونس فرض کړه 500 یو دومره او د دې هم بونس دومره ده. نو اوس خو من انتخاب کړی ډیفاین نیم کې چې کوم مخکې انتخاب کړی و دې کې خو لیکل اوس نور هم وشول. نو تاسې داسې کار وکړئ چې دا پاتې خلک هم په دې رینج کې راشي. نو تاسې راشئ نیم منیجر ته، زه ورته وایم دغه بونس نه دی بونس او دلته د ویکتور باندې کلیک کوم. دا بونس وایي تا تر دې پورې سلیکشن اخیستی نه، ورته وایم دا تر اخره سلیکشن واخله او بیا انټر او له هغې څخه وروسته چې انټر دې کړه نور یې کلوز کړه او یس که سیف چینجز. همدا ډول بیا راځم ورته نیم منیجر ته او ورته وایم دا ټوټل سیلري چې دی او ویکتور باندې کلیک کوم، دا تر کوم ځای تر دې ځای. دا لاندې کسان خو په رینج کې نشته نه، ورته وایم دا ټول په رینج کې ونیسه، انټر کوم او وروسته یې کلوز کوم او یس. اوس دلته ایکول لیکم او سم لیکم او بیا قوس شروع کوم او ټوټل سیلري ورته لیکم او له دې څخه وروسته یې ډبل کلیک کوم او کاما او بیا ورته وایم بونس او په دې هم ډبل کلیک کوم او قوس بندوم. ګوري اوس مکمل نوي کسان یې هم په رینج کې ونیو او انټر کوم، هغه د نتیجې راته راکړه. نو دا د نیم منیجر او ډیفاین نیم خبره وه. کله داسې کېږي فرض کړه موږ تاسې ځینې کالمونو ته نیم ورکړی وي، صحیح ده؟ نیم مو ورته ورکړی خو بیا دا نیم زموږ هیر شوی. فرض کړه کله ضرورت کېږي موږ نیم ورکړی اوس زموږ نه نیم هیر شوی، نو یوز ان فارمولا سره شي دا نوم چې تاسې ورکړی هغه تیار دلته راځي لیست کېږي. یو بونس ته یو کالم موږ بونس په نوم نیم کړی دی او بل موږ ټوټل سیلري په نوم نیم کړی دی. که هیر هم شي تاسې سره دا مرسته کوي چې پیدا یې کوي. بل هم موږ سره کریټ فرام سلیکشن دی. ګوره کریټ فرام سلیکشن موږ ته څه کار کوي؟ فرض که موږ تاسو ته زموږ منیجر ووایي چې ته داسې کار وکړه چې دغه کسانو نه چې دی یوازې د خان او خالد سیلري جمع کړه چې 100 روپۍ موږ ورته ورکړی. نو تاسې به راشئ دا ټول ټیبل به ورته سلیکټ کړئ او بیا به کریټ فرام سلیکشن او ټاپ رو او لیفت کالم په انګلیسي کې انتخاب کړئ، باټم رو او رایټ کالم به ورته په پښتو فارسي کې انتخاب کړئ او اوکې به یې کوئ. کله د چې اوکې که خبره نور خلاص شو نو راشئ دلته ودرېږه، ایکول ورته ولیکه، بیا ورته سم ولیکه، قوس شروع کړه. زه ورته وایم داسې کار وکړه د خان سیلري واخله کاما، همدا ډول د خالد سیلري هم راواخله او دا دواړه ماته جمع کړه، 100 روپۍ راځي، وایي دغومره پیسې راځي. خو دا خو شاید تاسو سره ریکارډ ډېر زیات دی او تاسو ته یو څوک ووایي چې یوازې د خان جان احمد محمود نوید د دې سیلري جمع کړه، ته به یو یو ورپسې ګرځې، نه ګرځه ورپسې نه، ټول سلیکټ کړه او دغه طریقې نه استفاده وکړه. بله خبره هم موږ سره ګورئ د فارمولا اډیټینګ په اړه ده. زه دغلته درېږم، زه کنفیوز یم، دغه پیسې ماته د کومه راغلي دغه مجموعه ټریس ډیپینډنس باندې کلیک وکړه، وایي دا او دا سره جمع شوي او دلته نتیجه راغلی. ښه ورته وایم په دې خو پوه شوم، دا ریموف کړئ، دا ایروس نور ریموف کړه. اوس راځم دغه انتخابوم ورته وایم د دغې جمع چیرته دی؟
نو ټریس ډیپندنس انتخاب کو ګوره وایي دغه پیسې چې دي په دې درې واړو کې جمع شوي چون دا خو موږ ټولو کې جمع کوي دلته یې ښیي اوس موږ ته نو که دا هم ضرورت نو ریموو ایروز ریموو که شو فرمولا څخه هدف دا دی چې دلته موږ کوم فرمولا استفاده کړی یا فرمولا موږ ته شو کوي ګورې دا فرمولا یې موږ ته دلته شو کړي چې تاسې داسې کې دغه فرمولا استفاده کړی انشو یې که بېرته به انشو کې موږ ته بل هم ایرور چیکینګ دی ایرور چیکینګ زه راځم دلته ورته ایکول لیکم ورته وایم ما ته 9 جمع که د ډي سره او انټر پریس کوم دا خو انویلیډ نیم ایرر شو موږ سره کله هم یو عادت په حروف کې نه جمع کیږي دا موږ سره غلط ده صحیح ده خو زه راځم وګورم چې دې کې څه شی غلط ده ایرر چیکینګ ته راځم ایرر چیکینګ وایم راته وکړه ګوره دلته ما ته وایي ایرر چیکینګ ان سیل ایچ وایي تا ایکول لیکلی او بیا دې 9 لیکلی او 9 دې د ډي سره جمع کړی او دا invalid name error دی the formula contain unrecognized text نو دوی په خبره شو کیلکولیشن چې کله په دې باندې کلیک وکړو که نه موږ ته دلته هم شو کوي وایي تا 9 جمع کړی دی د ډي سره بیا ایویلویټ که وایي 9 صحیح دی خو دا دې پلوی غلط دی لکه تی په خبره پوه کړي چې دغه ستونزه چیش کې ده نو راشه ستونزه دې اصلاح که نو دا به ستونزه به حل مشکل به حل شي پکې نو دا هم منګو تاسې ته ایرر چیکینګ ترسره کوي کله هم چې منګو تاسې فرموله کې یو ایرر موجود وي نو هغه ایرر به منګو تاسې ته دلته چیک کړي او بل هم کله چې ګورې دغلته یو ایرر دی دلته سره ورته دا نشانه دی د فرموله کانټینر لکه یو میسیج درکوي دا ریشیو که نه که دا ورته ګورې دا هم هماغه کار ته کوي ایویلویټ کوي او دغه نتیجه یې چې دی منفي وباسي ایویلویټ فرموله ایویلویټ فرموله وکړي چک پې کوم ګورې ما ته وایي تا 9 چې دی د ډي سره جمع کړی بیا ایویلویټ که نور څه شوي 9 دی چې ډي سره جمع کړی نتیجه یې غلط ده نور یې ایویلویټ که وایي دغه نتیجه ده چې غلط ده خو کلی شم زه دلته ورته ولیکم که نه فرض که دغه دې کې خو اوس هغه فرموله صحیح ده که نه نو زه دلته راځم او ورته وایم چې ایویلویټ که ما ته وایي چې تا ایکول سم خان کامه خالد دا ماش دی جمع کړی ایویلویټ که نور څه شوي دغه هغه پات موږ ته ښیي نور څه شوي همدا ډول نور څه شوي دغه نتیجه راوتلی نتیجه یې درته وباسي مخکې نه ویستله ځکه غلط و نو دا موږ تاسې سره اډیټینګ ترسره کوي قدرمنو ملګرو د نن دپاره همدغومره درس بس ده انشاءالله سبا به بیا په باقي موضوعاتو خبرې وکړو اکسل پروګرام ډېر ښه پروګرام ده خصوصا د محاسبې دپاره فاینانشل اکاونټینګ دپاره کله هم چې تاسې یو بزنس کې د فاینانس منیجر فاینانس افیسر اسسټانټ په حیث کار کوئ نو په کارونو کې به اکسل پروګرام تاسې سره ډېر زیات لویه مرسته کوي او همدا ډول د اکسل تر څنګ کویک بوک ډېر زیات استعمالیږي او هغه چې دی یعنې تر اکسله اوس ډېر مخکې شوی دی ځکه تر اکسله هم کارونه په کویک بوک کې ښه ترسره کیږي ولې بیا هم اکسل خپل ځای لري او کویک بوک خپل ځای لري اکسل کې هم ډېر کارونه دي چې موږ ترسره کولی شو چې هغه کویک بوک کې نه کیږي او کویک بوک کې کارونه دي چې هغه په اکسل کې نه کیږي نو که غواړئ چې فاینانس بخش کې کله کار وکړئ نو اکسل او کویک بوک په دې کې ځان ایکسپرټ کې انشاءالله تاسې به کولی شئ چې هر ډول کمپنۍ سره او هر ډول بزنس سره فاینانس منیجمنټ کې مرسته وکړئ مننه کور مو